اوس ولاکې چا کره چا ډوډۍ شته دی او بس دغه مجبوریت هېڅوک بازار ته لاسرسی نه لري او دغه د کور آباد یو بچی دی لوی لا تر اوسه زموږ کالي یو ځای او بل ځای پراته دي او بس دغه اسمان ته ټول خلک ناست دي نه داسې سرپناه لرو چې سر ورلاندې کړو نو تل خدمت کوي او تل خدمت کوي احساس خیریا بنسټ حکومت په صداقت کوي په صداقت کوي د کونډو برو یتیمان نو تل خدمت کوي او تل خدمت کوي چرتا چې وویني مظلوم بس سمدستی رسیږي او سمدستی رسیږي چرتا چې وویني مظلوم بس سمدستی رسیږي او سمدستی رسیږي بلاس نیوي د دې مظلوم په حقیقت کوي په حقیقت کوي دوستانو د احساس خیریه بنسټ لخوا د پوری کلی بیلا نومیږي د دې خلکو د سیلاب ځپلو سره د مرستې پروګرام روان دی دا د مرستې په کشتۍ کې ورونه دوستان پورې باسي هغه ټول کلی سیلاب ویلی ده تقریبا 200 کوره دی هلته 500 کوره دی سیلاب ویلی ده دې کلي ته مرستې راوړئ او دې خلکو سره مرسته وکړئ احساس خو خپل مسؤلیت ادا کوي نور بنسټونو باندې موږ کوو چې هغوی خپل مسؤلیت ادا کړي او تجارانو باندې هغه کوو چې که تاسې مرسته تر دې راورسوئ نو انشاءالله احساس په دې کښتیو کې تر پورې بیلې کلي پورې رسولی شي نو دا دوستان په لګیا دي د احساس رضاکاران د کښتۍ ورسره باري انشاءالله مرسته به خپلو کورونو ته دوی ورسوي دغه له دې الله اجر عظیم ورکړي چې دغه احساس خیریه ټولنې له چې دومره مجبوره خلکو ته دغه مواد راورسوله او دغه ډېر زیات زموږ په درد دغه مواد راله اوس ولاکې چا کره چا ډوډۍ شته دی او بس دغه مجبوریت او هېڅوک بازار ته لاسرسی نه لري او دغه د کور آباد یو بچی دی لوی لا تر اوسه زموږ کالي یو ځای او بل ځای پراته دي او بس دغه اسمان ته ټول خلک ناست دي نه داسې سرپناه لرو چې سر ورلاندې کړو او نن نور داسې زیات شته دی چې سر پناه کړو او خیریه ټولنې احساس نه ډېره مننه نه دې کې چا نه دی کړی دغه اول ټولنه شو ډېر الله دې دوی او چې وشوه الله دې دوی احساس خیریه ټولنې اجر عظیم ورکړي او الله دې دغه تجاران له ډېره مالونه نور هم ورکړي چې دغه مجبوریت او غریبانو خلکو لپاره یې مصرف کړي د کونډو برو یتیمان نو تل خدمت کوي او تل خدمت کوي د هر مظلوم افغان تر شا لکه خپل ورور ولاړ دی لکه خپل ورور ولاړ دی د هر مظلوم افغان تر شا لکه خپل